أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء دیارلسم او سورلسم نمبر آیات سلورم پارا. دین مخکې کم آیاتونه ذکر شو پاغي کې د میراث متعلق تفصیل سره وضاحت سره د شرعي وارثانو حصے ذکر شوي چې کم یو وارث ته به څومره حصه ملاویږي، کم یو وارث د میراث حقدار دی، کم یو حقدار نه دی. بیا دغه احکاماتو ته په دې دیارلسم نمبر آیت مبارک کې حدود الله ویلی دي. حدود د حد جمع ده، حد پولې ته وایي، وایي دا زما پوله ده، دا زما حد دی. نو که هغه پوله معمولي غوندې څوک اتراشي د خپل ځای زیاتولو دپاره، د بل د کمولو دپاره، نو خلق پرې مرګ کوي او جګړې پرې کوي، وایي ده زما پوله وهلې ده. نو دا د الله پولی دي، د الله حدود دي. نو په دې باندې تاسو عمل وکړئ، په دې احکاماتو باندې، او د دې خلاف تاسو مه کوئ، د الله د حدودو او د الله د پولو خلاف ورزي مه کوئ. کم خلق چې د الله پاک د احکاماتو تابعداري کوي، د الله حکمونه مني، نو په دې لومبني آیت مبارک کې د هغې فضیلت ذکر کړی دی، او دې ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار ویلی دي، چې دا د الله تابعدار دي، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار دي. نو کوم خلق چې د الله او د الله د رسول تابعدار دي، نو دې سره د جنت وعده کړی ده چې الله پاک به دوی جنتونو ته داخل کی، داسې جنتونه چې د هغې د لاندې به 4 قسمه نهرونه بهیږي، او دا جنتیان به په دغه جنتونو کې همیشه دپاره وي. عارضي ژوند به نه په جنت کې، څنګه چې دنیا کې د انسان ژوند عارضي دی، خپل کور دی او بالآخر د مرګ په لاره باندې دی، د دې کور نه د جنازه اوچته شي او د کور سره یې څه تعلق پاتې نشي. نو جنت کې بیا مرګ نشته دی چې انسان مړ شي او د جنت نه بهر کی، او جنت کې بیماری نشته دی، پریشانی نشته دی، جنگ جګړې نشته دی، خفګان نشته دی، زړه کې یو بل تخیره نشته دی، بغض او کینه حسد نشته، دشمنی او د یو بل نه نفرت نشته دی، او همیشه به ځواني وي، بوډاوالی بني، د 33 کال عمر به د هر یو جنتی نارینه وي که زنانه وي، او مستقل به په دغه عمر باندې ولاړ وي. او د جنت نعمتونه به ختمیږي نه، کمیږي به نه، خرابیږي به نه، هر موسم کې به تر و تازه پخه میوه میلاویږي، او چې کومه میوه د بوټي نه یو جنتی را وشو کوي،
فوراً به د هغې په ځای باندې بله تازه او پخه میوه ولګي. دا به نه چې دا د دې میوې موسم دی نو میلاویږي او چې موسم نه دی نو نه میلاویږي، بلکې هر موسم کې به جنتی هر قسمه میوې میلاویږي. او هغه جنتی میوې هغه به په شکل او شباهت کې د دنیا د میوو په شانتي وي، لیکن خوند او مزه به د دنیا د میوو په شانتي نه، بلکې هغه جنتی میوې دي. د هغې د خوند او مزې تعلق جنت ته داخلېدلو سره او د هغې سکنې سره او خوړلو سره دی چې انسان یې وخوري نو پوره حقیقت به د ذهن ته راشي چې دا څومره خوند او مزې واله میوې دي. نو دا ټول هر څه دا نعمتونه الله پاک د خپلو تابعدارو مؤمنانو بندګانو دپاره تیار کړي دي او دې سره د همیشه جنت وعده کړې ده چې ای زما بندګانو تاسو به همیشه دپاره په جنت کې د خوشحالو ژوند به پریشانی به نه راځي، ټینشن به نه راځي، بیماری به نه راځي، پال پرهیز به پکې نه وي، هر څه به پکې آزاد وي. او دې ته لویه کامیابي ویلې ده چې کوم یو د الله تابعدار دی، د الله د رسول تابعدار دی، د الله د حدودو خلاف نه کوي، نو داسې انسان چې د جنت ته داخل شي او همیشه په جنت کې، نو دا د لپاره لویه کامیابي ده. نو دغه کامیابي چې یو ځل میلاو شو نو بیا به ناکام کیږي څوک نه به ترې الله ناراضه کیږي، نه به څوک د جنت نه وباسي. او د قرآن مجید طریقه دا ده چې کله د نیکانو مؤمنانو د هغې صفت بیان کی، د هغې سره د جنت وعدې ذکر کی، نو بیا د نافرمانه خلقو دپاره سزا ورسره هم بیانوي. نو څنګه چې د مؤمنانو دپاره د جنت ذکر وکړو نو دغه شان د نافرمانو او کافرانو دپاره د دوزخ ذکر ورپسې متصل په دویم آیت مبارک کې کړی دی. لومبي آیت کې د الله او د الله د رسول تابعداري ذکر کړله او دلته د الله او د الله د رسول نافرمانی ذکر کړی ده چې داسې خلق هم په دنیا کې شته دی چې هغه د الله نافرمانه دي او هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانه دي او بیا د الله د هغې حدودو نه تجاوز کوي چې کوم ځای کې الله پاک حد مقرر کړی چې دې نه به وړاندې نه ځي، نو دا نافرمانه خلق د هغې حدودو نه وړاندې ځي او د الله نافرمانی کوي، د الله حکمونه ماتوي. نو تابعدارو خلقو سره د جنت د داخلېدو وعده کړې وه او دلته کافرانو سره د دوزخ د داخلېدو وعده کړې ده چې الله پاک به تاسو د جهنم اور ته داخل کی او څنګه چې تابعدار او مؤمنان همیشه په جنت کې دي نو دغه شان به دا نافرمانه کافران فاسقان فاجران دا به همیشه دپاره په دوزخ کې وي. او د هغې جنت ته داخلېدلو ته کامیابي ویلې وه او د دې نافرمانه خلقو دوزخ ته داخلېدل دې ته عذاب مهین ویلی دی چې دا عذاب به دوی ذلیل او رسوا کی او سپک به کی، دا به دوی د ذلیل کولو دپاره د رسوا کولو دپاره دوی ته دا عذاب میلاویږي. دا ذلت او رسوایه والا عذاب دا د کافرانو دپاره دی او چې کوم ګناهګار مؤمنان دي که هغې ته الله پاک عذاب ورکوي نو د هغې د پاکولو دپاره چې دوی د ګناه نه پاک شي او جنت ته داخلېدلو مستحق جوړ شي. د مسلمانانو دپاره ذلت او رسوایه والا عذاب به نه بلکې د ګناهونو نه د پاکولو دپاره به عذاب ورکړی شي او چې کله د ګناه نه پاک شي نو بیا به الله پاک جنت ته داخل کړي. تلک حدود الله، دا پولې د الله دي، حکمونه د الله دي. ومن یطع الله، چا چې تابعداري وکړله د الله پاک ورسوله او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړله یدخله نو الله پاک به داخل کی دلره جنات داسې جنتونو ته تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د ونو یا لاندې د بنګلو د هغې نه نهرونه، د شاتو ځان له نهر، د پیو ځان له نهر، د شرابو ځان له نهر، د پاکو خالصو اوبو ځان له نهر او دې کې به څه کمی نه راځي، په دې کې به څه رکاوټ او پابندي نه وي. او جنتی شراب دا به دنیا د شرابو په شانتي نه چې د انسان عقل بې ځایه کوي، د انسان باندې لیونتوب راولي، هغه جدا شراب دی. او چا چې په دنیا کې شراب نه څکلي هغه جنتی شراب به ورته میلاویږي او چا چې په دنیا کې شراب څکلي نو ممکن ده چې الله پاک د هغه جنتی شرابو نه محرومه پاتې کړي. نو الله پاک به داسې جنتونو ته داخل کی چې د هغې د ونو د لاندې د بنګلو د لاندې به مختلف قسمه نهرونه بهیږي. خالدین فیها، خالدین همیشه به اوسیږي دا جنتیان،
فیها په دې جنتونو کې، ځکه مرګ به نه راځي، الله پاک به ناراضه کیږي نو الله پاک به د جنت نه وباسي نو ځکه الله پاک به همیشه دپاره د جنتیانو نه راضي او خوشحالي. وذلک الفوز العظیم، او همدا لویه کامیابي د فوز کامیابۍ ته ویلی شي، او عظیم لوی دا لویه کامیابي ده د جنتیانو دپاره چې دوی به همیشه دپاره په جنت کې وي. اوس الله پاک د دوزخیانو ذکر کوي چې دوزخیان کم خلق دي. ومن یعص الله ورسوله، چا چې نافرمانی وکړه د الله پاک، ورسوله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه، د الله د حکمونو خلاف وکړو، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف وکړو، ويتعد حدوده، ويتعد او تجاوز وکړو، زیاتې وکړو، وړاندې لاړو، حدوده د الله د حدودونه چې الله پاک کم حد مقرر کړی دی چې دی نه به وړاندې نه ځي او دی د هغې نه ورپسې وړاندې لاړو. یدخله نارا، داخل به کې الله پاک د لره چې دا کم نافرمانه دی د الله حدود کراس کړي د هغې نه وړاندې تللی دی، نارن اور د جهنم ته، خالدن همیشه دپاره به دی اوسیږي، فیها په دې دوزخ کې، په دې اور کې. الله پاک به د دې نه رضا نشي او نه به مرګ راځي، ځکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي بل ځای کې ثم لا یموت فیها ولا یحیا، داسې به وي چې نه به مري او نه به رغېږي، په داسې بد حال کې به دوزخیان. او د مرګ سوال به کوي دوزخیان چې مرګ راشي او د عذاب نه بېغمه شو خو مرګ به نه راځي، د خپل هلاکت او د خپل بربادۍ او د مرګ سوال به کوي خو مرګ به ورله نه راځي، او ورځ په ورځ باندې به عذاب کې اضافه کیږي. یو سرمن چې اوس وځي نو بله سرمن به ورته چړاو شي، چې بله اوس وځي بله به چړاو شي، لیذوقوا العذاب، دپاره دی چې دوی د عذاب خوند او مزه وڅکي. نو داسې خلق دا به همیشه دپاره په دوزخ کې وي. وله عذاب، او د دې نافرمانه دپاره عذاب دی، مهین رسوا کوونکی چې دی په هغې سره ذلیل او رسوا شي. تلک حدود الله، دا حدونه د الله پاک دی. ومن یطع الله ورسوله، چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړله، یدخله جنات، داخل به کې الله پاک د لره جنتونو ته، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه مختلف قسمه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به اوسیږي دا جنتیان په دې جنتونو کې. وذلک الفوز العظیم، او دا لویه کامیابي ده. ومن یعص الله ورسوله، چا چې د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړله، ويتعد حدوده، او تجاوز وکړو د الله د حدودونه او د الله د حکمونو نه، یدخله نارا، داخل به کې الله پاک د لره اور د جهنم ته، خالدا فیها، چې دی به همیشهی په دې دوزخ په دې اور کې. وله عذاب مهین، او د دپاره به عذاب رسوا کوونکی وي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خان بابا چلی ته روان دی، دعا ورته وکړئ چې الله پاک د دې دا چله قبوله کړي، الله پاک دا ورته آسانه کړي، په خیر او عافیت سره، په اسانۍ سره، په سهولت سره، او په پورا نیکو اعمالو سره او د نیکو اعمالو په اهتمام سره دا چله په دې باندې پوره کړي، او الله پاک د هر قسم آسماني زمینی حادثاتو نه په خپل حفاظت کې وساتي، دی او د دې ملګري ټول په خپل حفاظت کې وساتي، د دې ټولو اوقات قیمتي کړي، او د دې دا چله د ټول عالم دپاره
او زمونږ د دې محلې دپاره خصوصا د خیر او برکت او د هدایت او د رڼاګانو ذریعه وګرځې او الله پاک د دې په برکت باندې په ټوله دنیا کې د هدایت رڼاګانې او هواګانې عام کې د ټولې دنیا انسانیت ته الله پاک هدایت وکړي او ټول جنتیان جوړ کړي د دوزخ د اور نه الله پاک د ټولو حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعا وکړي څومره بیماران دي الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي مردگان اهل اسلام ټول په دعا کې یاد کړي الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخنه نصیب وګرځي د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي د هغې مشرانو فیوزات برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي چاته څومره پریشانۍ دي الله پاک ستا په علم کې دي هر قسمه پریشانی ده الله پاک ته په خپل فضل و کرم سره په خوشحالو باندې بدل کړي مسائل مشکلات ټول حل کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته